د نورو آیاتونو کې اخیری آیاتونو کې د قیامت د ورځې متعلق ذکر دی. د مؤمنانو چې کم شان دی د هغې بیان به کیږي او د کافرو دپاره چې کومه سزا ده د هغې بیان به کیږي. د لومبي آیات کریمه کې د مکی د مشرکانو متعلق بیان دی. کله چې رسول الله مبارک ته پیغمبري ملو شوله، نبوت ورته ملو شولو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله په حکم سره د قرآن هغه احکامات د خلکو ته رسول. نو د مکی مشرکانو به دا بد ګڼل او مختلف بحثونه به رسول الله مبارک سره کول. نو رسول الله مبارک ته الله وی چې پیغمبره د دې د خبرې تری د دې د ګرځیدل را ګرځیدل په دې مکه مکرمه کې یا د دې سره چې کوم مالونه وینځي غلامان دي یا د دې سره چې کوم باغات دي، نو ته په دې باندې مخه پکېږه، ته په دې باندې مخه پکېږه او دوکه دې نه کړي دي تا لره په دې سره د دې دا ګرځېدل را ګرځېدل یا د دې سره چې دا کم باغات دي یا د دې سره کمې پیسې دي. نو الله رسول الله مبارک ته وی دا دې ته ما مهلت ورکړی دی، د هغې نه پس به بیا رانیسمه. ابو جهل ته الله تعالی څومره صبر کړو، عتبه ته الله تعالی څومره صبر کړو، ابو لهب ته الله تعالی څومره صبر کړو، دغه شانتې نور ډېر غټ غټ سردارانو رسول الله مبارک ته به تکلیفونه رسول، الله به ورته صبر کو، خو بیا په آخر کې داسې مضبوط رونیول مضبوط چې بیا څه د خلاصي هغه چانس بالکل نو. ابو جهل به د رسول الله مبارک خلاف په لګیاو، هر وخت به د رسول الله مبارک خلاف په لګیاو، په کلی محله علاقه کې به د رسول الله مبارک خلاف په خبرې کولې او دی ابو جهل به د رسول الله مبارک خلاف آوازونه او دی ابو جهل به د رسول الله مبارک خلاف به خلق روچتول، ځوانان به تیارول د رسول الله مبارک خلاف. دی ابو جهل به چې دی د رسول الله مبارک خلاف به میټینګونه راغوستل او په هغې کې به نوې نوې سازش څه دی دا به دی ابو جهل جوړولو. لیکن الله ورته صبر کو، الله ورله مهلت ورکولو، صبر یې ورته کو، صبر یې ورته کو او چې راوینیولو نو په میدان جهاد کې د غزوې په میدان کې د یو دو ماشومانو د لاسه د ابو جهل ظالم ولګېدلو، دوه رونو ماشومانو او معاذ او معوذ دا دواړه را روانو. تپوس یې وکړو د جهاد په دوران کې، تپوس وکړو ویل ابو جهل څوک دی، ابو جهل څوک دی؟ نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه وی ایمای چې د وړو ماشومانو ته وګوره او د ابو جهل تپوس کوي. وی دې دغه شانتې په اس باندې ډېر په غرور تکبر سره ناستو او ګیر چاپېره ته خپل فوج او لښکره مو، وی دې ډېر په غرور تکبر سره روانو. ما ورته اشاره وکړه چې دا ابو جهل دی، چې اشاره مې وکړه چې دا ابو جهل دی، په دې سره هغه دواړو رونو چې دی ورمنډه کړلې په ابو جهل باندې. یو ورور چې دی په اس باندې حمله وکړله چې ابو جهل لاندې را پرېوتو، نو یو ورور په هغه باندې څه دی حمله وکړله. نو الله داسې ذلیل وکړو ابو جهل، داسې ذلیله او وره بیا هم هغه خپل کبر نه پرېښودو، خپل کبر یې نه پرېښودلو. یو صحابي وی چې کله دا جهاد حق قلار شولو، دا جنگ قلار شولو، نو د کافرانو نم څه ډېر مردان شوي او څه چې دی زخمیان شوي او زمونږ په صحابو ملګرو کې هم ډېر زخمیانو، ډېر پکې شهیدان شوي مو. ویل دا ابو جهل په یو ځای کې پروتو او ویلا سا پکې وه، سا پکې وه، نو وي زه ورله ما ورله په دې سینه مې ورله داسې خپه کېښودله او یو مضبوط ټوپ مې پې وو. وی راته وی چې وجنې خو به مې هسې وجنې زخمي و او ماشومانو خو زخمي کړو، د هغې نه پس بیا هغه ماشومان نه دي، هغه جهاد کې څه دی څوک وایي چې شهیدان شول پکې بیا. نو دی زخمي و په صح حالت کې پروت و. نو بیا هم ګوره هغه خپل کبر، هغه خپل تکبر او هغه د رسول الله مبارک خلاف چې هغه کم هغه خبرې ترې هغه کم مشن یې چې روان کړی بیا هم نه پرېښودلو، ظالم دومره کلک ولاړو په خپل کفر باندې. یو صحابي وی زه د ده په دې سینه مې خپې ایښودې وه او وی توره را سره لاس کې وه. وی راته وی د ابو جهل چې مړکې خو به مې هسې مړکې که نه، سر به راناسم کټکې که نه،
خو دا سر رانه داسې د اوږو سره لږ کټ کا، د اوږو سر رانه لږ کټ کا. وی ما ورته چې دا ولې د اوږو سر درنه ولې کټ کم؟ وی چې کله زمونږ د دې نورو کافرانو ملګرو دا سرونه پراتی که نه، نو زما دا سر به پکې لږ غټ ښکاري، ځکه زه سردار یم، زه مشر یم، زما دا سر به پکې څه دی، دا به پکې لږ غټ ښکاري. نو احمق او بېوقوف وه، خو هغه خپل ضد او کفر یې څه دی نه پرېښودلو. نو رسول الله مبارک ته الله وایي دې کافرانو ته زه مهلت ورکوم، خو بیا په آخر کې رونیسم. ابو جهل ته ډېر مهلت ورکو، آخر کې بیا څه دی رونیولو. فرعون د خدای دعوه کړې وه، ځان ته به خدای وي، الله ورته صبر کو آخر کې رونیولو. په دې زمانه کې چې څوک د دین خلاف سازش کوي، یا د عالمانو د طلبو د مدارسو د مساجدو د خانقاګانو خلاف سازشونه کوي، الله به ورته صبر کوي، یو ورځ به یې رانیسي. بیا ورپسې په دې بل آیات کریمه کې وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. د آیات کریمه کې د مؤمنانو مسلمانانو لوی شان بیان شوی دی. څنګه لوی شان؟ ووره، کله چې مؤمنان مسلمانان د الله احکامات مني، د الله عبادت کوي، د رسول الله مبارک چې کومه طریقه ده په هغې خپل زندگی تیروي، ووره د دې مؤمن مسلمان بنده دپاره هغه فرشتې دعاګانې کوي چې کومې فرشتو د الله عرش نیولي دي، کومو فرشتو چې د الله په عرش باندې ډیوټي ده، هغه فرشتې د مؤمنانو دپاره دعاګانې کوي. څه کوي؟ لکه دعاګانې کوي. ووره الله وی ما داسې فرشتې پیدا کړي دي، الله وی چې زما عرش اوچت کړی دی، الله وی زما داسې فرشتې دي چې زما عبادت کوي، الله وی داسې فرشتې مې پیدا کړي دي چې څه په قیام کې، څه په رکوع کې، څه په سجده کې، او سحر او ماښام الله وی دا فرشتې زما پاکي بیانوي، هر ټیم کې الله وی دا فرشتې زما عبادت کوي. خو بیا وی الله په خپله وی د آیات کې وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، او د دې فرشتو کار څه دی؟ الله وی یو کار یې دا دی، وی دا فرشتې دعاګانې غواړي. د چا دپاره غواړي؟ چې څوک ایمان لري په الله باندې. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، او دا فرشتې بخښنه غواړي د پاره د هغه کسانو چې چا ایمان راوړي. خدای دې په دې دعاګانو کې راوستلي، فرشتې ورله دعا غواړي. فرشتې مؤمنانو مسلمانانو دپاره، هغه مؤمنان مسلمانان چې د الله تعالی احکامات مني، د الله عبادت کوي، فرشتې الله ته سوال کوي. آیات کې الله وی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وی بخښنه غواړي دا فرشتې دپاره د چا آمنو چې ایمان یې راوړی دی. هلکه موږ ایمان راوړی دی په الله باندې، په رسول الله باندې، خدای دې پکې راوستلي کي په دې دعا کې. بیا وی ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لومبې دا دعا کوي یا الله د مؤمنانو بخښنه وکړي. لومبې فرشتې څه دعا کوي؟ وی یا الله د دې مؤمنانو بخښنه وکړي. دویمه دا دعا کوي ای زمونږ پروردګاره، رسیدلی ته هر شي ستا په رحمت او په علم سره، نو بخښنه وکړي د هغه کسانو چې کوم کسان څه دي توبه وباسي. څه وباسي؟ لکه توبه وباسي. واتبعوا، ای الله د ستا د احکاماتو تابعداري کوي. هلکه توبه ویستل پکار دي، توبه ویستل پکار دي، استغفار ویل پکار دي، او د الله د احکاماتو تابعداري کول پکار دي. قسم په خدای د فرشتو په دعاګانو کې به راشي. او فرشتې دا د الله نورانی مخلوق دی، نورانی مخلوق دی د الله، داسې مخلوق دی د الله تعالی چې د ګناه نه پاک، د ګناه نه پاک، هر وخت د الله تعالی په تابعدارۍ کې لګېدلي، هر وخت د الله تعالی په عبادت کې لګیا دي دا فرشتې. الله ته هر وخت څه دی د الله تعالی تابعدار مخلوق ته دا فرشتې. نو چې الله ته نږدې دي دا فرشتې، او ستا دپاره ای مؤمن مسلمانه بنده، ستا دپاره الله ته سوال کوي چې یا الله ته د مؤمنانو بخښنه وکړي، یا الله ته د مؤمنانو بخښنه وکړي، یا الله ته د مؤمنانو په حال رحم وکړي، یا الله ته د مؤمنانو توبې قبولې کړي، یا الله ته د مؤمنان د عذاب د جهنم نه بچ وساتي.
وقهم عذاب الجحیم. اے پرشتي دریمه دعا کوي وی یا الله بچ کی د مؤمنانو لره د جهنم نه. خدای دې پکې راوستلی کی. څلورم نمبر دعا څه کوي دا پرشتي واوره، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. اے دا پرشتي الله تعالی چې دا په خپل قدرت پیدا کړي دا نورانی مخلوق، دا پرشتي الله ته سوال کوي و یا الله دا مؤمنان مسلمانان چې د ستا د احکاماتو تابعداري کوي یا الله جنت ته داخل کی. امین وایي. خدای دې پکې راوستلی کی. پرشتي الله ته سوال کوي، دعا کوي دا پرشتي و یا الله دا مؤمنان مسلمانان دا جنت ته داخل کی. او کوم جنت؟ الله هغه جنت چې تا ور سره په دنیا کې د مؤمنانو سره وعده کړې ده. دا الله وعده ده کنه موږ سره مؤمنانو سره د الله وعده ده. وی مؤمن بنده الله وی زما احکامات منه زه بدله جنت درکوم. بیا ورپسې یوازې پرشتي د نیکانو صلحو اتقیاو دپاره دعا نه غواړي. د نیکانو صلحو د اتقیاو چې کوم رشته داران دي، والدین دي، د هغې چې کوم بچیان دي د هغې دپاره هم دعا غواړي. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم. یو حدیث مبارک کې راځي، د تفسیر کې لیکلی دې ته لږ غوږ شئ جي. ویل دا پرشتي الله ته سوال کوي چې یا الله دا کم مؤمنان چې د ستا د احکاماتو تابعداري کوي خدای دی جنت ته داخل کړي. د دې چې خدای کم مور پلار دي، د دې چې کم رشته داران دي، د دې چې کم بچیان دي یا الله دا ور سره جنت ته داخل کړي. ووره نو چې کله دا مؤمنان مسلمانان لاړ شي جنت ته، نو په جنت کې چې دا وګوري دا مسلمانان، نو د چا به پلار نی په جنت کې، د چا به بچی نی په جنت کې، د چا به بیبي نه وي په جنت کې. دی به ګرځي په جنت کې به ګرځي چې یاره زما پلارو او هغه په دنیا کې ما سره ډېره مینه وه، زما پلار خو دلته ما سره جنت کې نشته. الله نه به سوال کې خدای زما بیبي وه، زما اولادو، زما دوستو، زما رشته دارو، ما سره به په دنیا کې ډېر ښه تعلق و، مؤمن مسلمان بنده خو خدای جنت کې نشته. څه شو؟ نو دته به دی به وي د جهنم غاړې له به راوستلی شي دا مؤمن مسلمان بنده چې دی راوستلی شي ولاړ به په جنت کې، خو د جهنم منظر به ورته الله ښیي. نو د دغه رشته دار، د دغه والدین یا د دغه اولاد چې په جهنم کې پراته وي، نو چې دی وویني وی یا الله زه د ده دپاره تا ته سوال کوم، یا الله زه د ده دپاره تا ته شفارس کوم، یا الله زه د ده دپاره تا ته مینت کوم چې دی د جهنم نه روباسو جنت کې داخل کا. نو دا د پرشتو په هغه دعاګانو کې څه دی؟ د دې مؤمنانو مسلمانانو والدین، اولاد، رشته داران، بیبیانې، دا به هم څه دی؟ پرشتي الله ته سوال کی چې خدایا د مؤمنانو دا والدین، رشته داران، بچي دا هم جنت ته داخل کی. خدای دې پکې راوستلی کی. بیا ورپسې لکه الله دا پرشتي یو 5 نمبر سوال کی دعا کوي الله تعالی ته وی یا الله دا مؤمنان مسلمانان بچ کړي دوی لره د بدو تکلیفونو نه. پرشتي څه سوال کوي؟ وی یا الله دا مؤمنان د تکلیفونو نه بچ کړي او د هغې بدو تکلیفونو نه یا د جهنم د تکلیفونو نه دا مؤمنان مسلمانان بچ کړي. یا الله وی د ستا رحم ډېر زیات دی. دا 5 یا 6 دعاګانې د آیاتونو کې ذکر شوي دي. دا دعاګانې پرشتي غواړي. دا کله غواړي؟ د هر وخت غواړي، هر وخت غواړي. دا هغه پرشتي دا دعاګانې غواړي د مؤمنانو دپاره چې کومې پرشتو د الله تعالی عرش نیولی دی، کومو پرشتو چې د الله تعالی په عرش باندې ډیوټي ده، دغه پرشتي روزانه الله ته سوال کوي. خدای دې په دې دعاګانو کې راوستلی کی. آمین ثم آمین. ګورئ جی، ما یجادل فی آیات الله، جګړې نه کوي په آیاتونو د الله کې، الا الذین کفروا، مگر ها خلق چې منکر دي. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، نو دوکه دې در نکړي تا لره ګرځېدل را ګرځېدل د دوی په ښارونو کې. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب، دروغجن ګڼلو پیغمبران لره مخکې د دوی نه قوم نوح والاحزاب او نور ډلو، من بعدهم پس له دوی نه.
وهمت كل امت او اراده کړې وه هر امت برسولهم په خپل پیغمبر سره لیأخذوه چې ونیسي هغه لره وجادلوا بالباطل او بحثونه کول په باطله باندې لیدحضوا به الحق چې اورغړوي په دغه باطل باندې رښتینی دین فاخذتهم پس ونیول الله ما هغې لره فکیف کان عقاب نو څرنګې شوه زما هغه سزا ورکول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا او دغه رنګ ثابت شوه خبره د پروردګار ستا په هغه کسانو باندې کفرو چې کافران دي انهم اصحاب النار چې بېشکه دوی د اور خاوندان دي الذين ها خلق يحملون العرش چې اوچتوي عرش لره یعنی فرشتې ومن حوله او ها څوک چې یسبحون بحمد ربهم چې ګیر چاپیره دي د عرش نه فرشتې پاکی بیانوي په تعریفونو د خپل پروردګار سره ویؤمنون به او ایمان لري په هغه باندې ویستغفرون للذین آمنوا او بخښنه غواړي د هغه کسانو دپاره چې ایمان یې راوړی دی ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما چې زمونږ پروردګاره رسېدلې ته هر شي ستا په رحمت او په علم سره فاغفر للذین تابوا نو بخښنه وکړه کسانو ته چې توبه یې وویسته واتبعوا روان شو سبیلک ستا په لار باندې وقهم عذاب الجحیم او بچ کړه هغوی لره د عذاب د اور نه ربنا ای رب زمونږه وادخلهم جنات او داخل که دی لره جنتونو عدن التي د اوسېدو هغه وعدتهم چې تا یې واده کړې وه د دوی سره ومن صلح من آبائهم او څوک چې نیکان دي د دوی په پلارانو کې وازواجهم او د دوی په بیبیانو کې وذریاتهم د دوی په اولاد کې انک انت العزیز الحکیم بېشکه هم ته زبردست یو حکمتونو والی وقهم السیئات او بچ کړه دوی لره د بدو تکلیفونو نه ومن تق السیئات او څوک چې بچ کړي د بدو تکلیفونو نه یومئذ په دغه ورځ باندې فقد رحمته نو بېشکه چې رحم وکړو تا په هغه باندې وذلک هو الفوز العظیم او دا لویه کامیابي ده صدق الله العظیم خدای دې دا کامیابی نصیب کړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى آله واصحابه اجمعین یا الله موږ چې دا کم درس وکړو یا الله په خپل دربار کې قبول کړي یا الله که زموږ نه څه کمی شوي خدای موږ ټول معاف کړي یا الله د آیتونو کې خدایه ډېرې ښکلې د دعاګانې د فرشتو ذکر شوي دي یا الله دې دعاګانو کې زموږ د ټولو یا الله نصیبه وکړي یا الله د دې فرشتو په دعاګانو کې خدای زموږ د ټولو نصیبه وکړي یا الله د هغه دعاګانو خدای ته موږ قابل کړي خالق العزاله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای پاک زموږ د ټولو حامی او ناصر شي یا الله دا ناس ملګري مشران کشران ځوانان یا الله د ټولو زندګۍ کې برکت کړي خدای د ټولو کورونو کې خیر او برکت کړي یا الله ته زمونږه د ټولو حامی او ناصر شي خدای چاته محتاج مکې یا الله ته زمونږ مددگار شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته